او 85 شعبه د ایمان دا ښه اخلاق دي. ښه اخلاق دې ته ویل کېږي چې انسان د عامو انسانانو قدر او رتبه پیژني، د هر چا سره ادب کوي او د خپل تندی روښانه وي، د خپل تندی پراخه وي د هر چا سره. دغه ښه اخلاق دا د ایمان یوه شعبه ده د 87 شعبو څخه. مبارک علیه الصلاة والسلام فرمایي، د عائشه رضی الله عنها روایت دی، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. کامل په انسانانو کې د ایماندارۍ د لحاظه هغه څوک دی چې د هغه چا اخلاق شوي. والطفهم باهله، او دویم دا صفت باید پکښې وي چې هغه د خپلې کورنۍ سره نرم ژوند کوي، د خپلې ښځې سره نرم ژوند، پر هغې باندې سختي نه کوي، مشرتوب نه پر غږوي، ظلم او تجاوز نه پر کوي. یو دا، او دویم دا دی چې ښه اخلاق د عامو انسانانو سره ولري. رسول علیه السلام وایي د دې انسان ایمان ډېر کامل دی. په دې وجه باندې کله چې عمر ابن عبسه رضی الله تعالی عنه راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، د مبارک علیه الصلاة والسلام څه پوښتنې کوي په داسې حال کې چې دی ایمان زده کوي او ایمان راوړي. نو رسول علیه السلام ته فرمایي، دا صحابي وای من معك على هذا الامر، اوه پوښتنې د رسول علیه السلام څه کوي. په دې اوه پوښتنو کې یوه پوښتنه د ښو اخلاقو، د ښو اخلاقو خبرم کېږي. اول وار ورته وایي، وایي یا رسول الله من معك على هذا الامر، ستا سره پر دغه دینداري باندې څوک شراکت کوي، څوک ملګري کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي، وایي حر و عبد، زما سره ملګري آزاد او مریان ټول دي. د رسول علیه الصلاة والسلام صحابه فقیران، مسکینان، مریان، مجرد مسافرین، اکثر دغه انسانان و، هغه اولني کسان، وروسته بیا ډېر سو. نو په ایمان کې دا پابندي نسته د دې چې ته حر یې، ته ایمان راوړلی سې، ته خدمت کولی سې، ته چې مریی سوې ته نسې کولی، ته عالم یې ته کولی سې، ته چې امي یې ته نسې کولی. دا شان په ایمان کې نسته. ایمان کې چې د چا زړه غواړي چې څونه مخته تګ کوي ودې کې، د ایمان او د دین او د اسلام دروازه هر چا ته خلاصه ده. دویم وار پوښتنه کوي عمر ابن عبسه رضی الله تعالی عنه، وی قلت یا رسول الله ما الاسلام، ای د الله رسول اسلام څه شي دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي طیب الکلام و اطعام الطعام، نرمی خبرې او فقیرانو و مسافرینو ته یو ګوله ورکول، بس دغه کامل اسلام دی. د هر چا سره نرمی خبرې، سخت مزاجي او سختی خبرې او سخت لهجه د ځانه ایسته، یو دویم مسافرینو ته، فقیرانو و محتاجو ته ډوډۍ ورکوه. دا ښه اسلام دی. دا یې دعا. بیا ورته وایي قلت یا رسول الله ما الایمان، ای د الله رسول ایمان څه شي دی؟ مبارک علیه الصلاة والسلام ورته وایي الصبر والسماحه، ایمان دا صبر کول دی او نرمی کول دی. سماحت معنا نرمی کول. ګورئ په دین کې د اسلام ډیر تکالیف راځي، په دې معنا تکالیف چې نفس او شیطان یې نه مني. د ایمان ټول اعمال د نفس او شیطان نه مني. په دې باره کې به انسان صبر کوي. په یخو کې د اودسو د غسل ضرورت پیدا کیږي، صبر وکړه. په تاریکۍ او بارانو کې د لمانځه د جماعت د تللو ضرورت پیدا کیږي، صبر وکړه. په سختو ګرمیو کې د روژې ضرورت پیدا کیږي، صبر وکړه. دغه رقم په سفرو کې د مصرف د مال او د یوازیوالي او د نورو تکالیفو چې دا په حج کې راځي، نفس و شیطان یې نه برداشوي، صبر وکړه. خپل په لاس باندې ستا ګټلی مال دی، د الله د خوا څخه تا ته امر کیږي 40 روپۍ زکات ورکړه، صبر وکړه، ورکړه. دا یو داسې جامع جواب یې ورکړي، وایي صبر کوه. په هر ځای کې دغه توري د هر انسان دپاره کافي جواب دی. د دین ټوله خدمتونه چې راواخلې، نفس و شیطان یې نه مني. رسول علیه السلام په یوه خبره باندې ټوله خلاص کړله،
ښه ایمان دا دی چې صبر کوه او دویم سماحت کوه، نرمي کوه. انسان دی مریضي تکالیف لري، په داسې اوقاتو کې به یو څوک در سره مخ کیږي، دماغ به دې کمزوري، په سر به دې درد وي، مریض به یې، په تکلیف کې به یې، خو جږوالی مه کوه، نرمي کوه. دا دوه شیان چې چا په ځان کې راوستل، رسول علیه الصلاة وسلام وایي دا ښه ایمان دی. دا یې درې. څلورم وار بیا عمر ابن عبس رضی الله عنه فرمایي و یا رسول الله ای الاسلام افضل، کم اسلام بهتر اسلام دی؟ مبارک علیه السلام جواب ورکوي من سلم المسلمون من لسانه و یده. ښه اسلام بهتر اسلام د هغه چا دی چې نور مسلمانان د هغه د لاس او د ژبې څخه په امن کې سي، چا ته تکلیف نه رسوي، نه په لاس او نه څوک په ژبه باندې زیروي، نه د چا غیبت کوي، نه پر چا بهتان وایي، نه چا ته ښکنځل کوي، نه نمیمت کوي یا داسې نور څه چې د ژبې سره تعلق لري. دا ښه اسلام دی. بیا عمر ابن عبسه رضی الله تعالی عنه پوښتنه کوي وی قلت یا رسول الله ای الایمان افضل، کم بهتر ایمان دی؟ مبارک علیه الصلاة وسلام ورته وایي خلق حسن، ښه اخلاق. دا هر چا سره ښه اخلاق، پورین تندې گزاره کول، که بیگانه وي، که قریبان وي، که کورنیان وي، که د باندې خلک وي، په ښه نرم اورین تندي باندې گزاره ورسره کول، دا ښه ایمان. دا زموږ د موضوع سره چې 85 شعبه د ایمان ښه اخلاق دي تعلق لري. دا رسول علیه السلام د ایمان شعبه ګرځولې ده، دا یې ښه ایمان بللی دی. بیا عمر ابن عبسه رضی الله تعالی عنه پوښتنه کوي وی قلت یا رسول الله ای الصلاة افضل، ای د الله رسوله کم منځ بهتر المنځ دی؟ وی رسول علیه السلام راته وفرمایل طول القنوت، اوږده ولاړه کول. نفلي لمونځ چې کوې اوږده ولاړه کوه، ډېر قرائت پکښې وایه، دا ډېره بهتري لري. اما یو د جماعت لمونځ دی، د جماعت د لمانځه په باره کې د فقهای کرامو دا مسئله ده چې په جماعت کې به امام د ضعیف خلکو مراعات کوي، د مریضانو مراعات به کوي، میانه لمونځ به کوي، اوږدهیي به یې ډېر نه. کله چې یوازې لمونځ کوې د دغه لمانځه بهتري او ثواب په دې کې دی چې ډېره اوږده ولاړه وکړي. د رسول علیه الصلاة وسلام څخه دا ثابته ده، حدیث شریف کې راځي. دا عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت دی. و یو شپه په رسول علیه السلام پسې ودرېدم، نفلي لمونځ یې کاوه، د تهجد ده. الحمدلله چې خلاصه کړله، سورة البقره یې شروع کړله. سورة البقره 2.5 سپارې ده، په یوه ورقه کم. دا یې ټوله خلاصه کړله. بیا یې سورة آل عمران شروع کړي. سورة آل عمران په 3 سپاره کې د نصف سره شروع کېږي، بیا د 4 سپارې چې 3 حصې خلاص شي هلته خلاصېږي. دا یې پسې خلاص کړي. زما نو دا ګمان دی چې اوس به رکوع ته ځي، هغه روان رسول علیه السلام. آل عمران چې خلاص کړي، بیا سورة النساء پسې شروع کړله. سورة النساء په 4 سپاره کې د 4 پاوه سره شروع کېږي، بیا په 6 سپاره کې چې 2 ورقې واړه یې بیا خلاصېږي. سورة النساء یې پسې خلاص کړي، سورة المائده یې پسې شروع کړله. 6 سپارې شاوخوا کېږي په یوه رکعت کې. دا رسول علیه الصلاة وسلام داسې خواري کښلې. طول القنوت اوږده ولاړه کول دا ډېر ثواب لري په لمانځه کې. دلته هم رسول علیه الصلاة وسلام د دې صحابي د سوال په جواب کې دا جواب ولره ورکړي. وی بیا مې پوښتنه وکړه د رسول علیه السلام څخه، وی ما ول یا رسول الله ای الهجرة افضل، کم ښه هجرت دی، هغه بهتري و ثواب والا هجرت؟ رسول علیه الصلاة وسلام ان تهجر ما کره ربک، ښه هجرت هغه دی چې ستا رب کم شی ناخوښه بولي هغه پرېږده. یو خو دا اصطلاحي هجرت دی چې په یو ځای کې څوک دینداري نسي کولی، نو هغه وطن پرېږدي بل وطن ته ولاړ سي، دا خو هم ثواب لري. لیکن رسول علیه السلام وایي ډېر د ثواب او د بهتري والا هجرت هغه دا دی چې کم شی ستا رب ناخوښه بولي هغه پرېږده. وایي بیا مې پوښتنه وکړل، ما ول یا رسول الله ای ساعات افضل، شواروز کې کم ساعت کم ګړی ډېر ثواب والا دی، ډېر د بهتري والا دی؟ مبارک علیه الصلاة وسلام راته وویل
والنصف الليل الاخیر یا شطر الليل الاخیر، دا د شپې اخره حصہ، دا ډیر ثواب والا غړی دی، ثواب والا ساعتونه دي. که سړی دعا کوي، که سړی لمونځ پکښې کوي، په ټوله شواروز کې د دې په مثل بهتر ساعت نه راځي. نورو احادیثو کې د شپې درېیمه حصہ د دې بهتري یاده سوې ده ډیره. دلته هم دې حدیث شریف کې رسول الله علیه السلام تعمیم وکړي، آخري حصہ یې فقط یاده کړله. د شپې درېیمه حصہ چې غالبا اوس پر 18 کم 1 بجه باندې داخلیږي، د شپې درېیمه حصہ بیا تر شپېدو پورې چې غالبا 25 کم 4 بجې شاوخوا کېږي، دغه مابین ډېر د بهتري والا دی. په دا وخت کې که انسان دعا کوي تر نور وختو دعا ژر قبلیږي، که انسان لمونځ کوي ثواب تر نور وختو زیات دی. نو دا 85 شعبه د ایمان هم په دې حدیث کې یاد سول چې ښه اخلاق دي. دا 85 شعبې د ایمان دي چې موږ را شروع کړي وي، نن خلاصې سولې. الله عز وجل دې موږ ته توفیق د دې را نصیب کړي چې په خپلو ځانو کې عملي کړو. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.